د بل نه لرې دواړو جړل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا سوس جنت کې رڼا او دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو دلته اودس ماتې دی هلته اودس ماتې ضرورت نشته دلته غم دی هلته غم نو دلته ستړی دی هلته ستړي نشته دلته سوچونه او فکرونه یې په جنت کې نشته الله ته یې جړا کوله تمه په ځمکه پراته دې کې د سبا د رڼا راوچته شوه چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګوله آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه زما جړا دې جوړ قبوله کړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خدایه مونږ په ځان زیاتو که نو تا د بوټي نه منع کړي مونږ بوټې ولایونه که ته مو نه بخې او ته را باندې رحم ونه کې نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مخ د ځمکه بل څوک ني زه چې رانه ولیدله نو سجده ولګوله الله ته اوږده سجده د شکریې دې کې نور راښکاره شو سر یې راپورته که نو بیا خوشحال چې شکر د رڼا خو نور هم زیاته کړه نو دویمه سجده ولګوله نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکات کې دوه سجدې دي دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کوو دا د هغه طریقه شو یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې کرندي او ښځه به یې کم دی ګرځېدل نو د عرفات چې کم میدان دی یا جان د عرفې پر ټول هلته راغونډېږي هلته یو غر دی جبل الرحمت ورته وایي د رحمت غر په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د ستن اوس هم پې شته عرفات دې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاتې یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي خلک ورته خېږي رکوټې غر دې دومره لوی نه دي دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای شي معرفت پیژنګلو ته وایي یو بل یې وپېژندل دغه میدان ته هم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان وایي خوشحاله شي یو بل ته د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو خوشحاله شو یو بل ته نو پروردګار په مسلمان په حد کې یو فریضه مقرر په چې هم د هغه میدان سره تعلق لري په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی فرض دی فرض خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دیک هلته الله ته جاړي د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکنډ هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض یې ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نه شو او طوافونه مو کي عمرې مو کي او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي پوره پات انسان چې لا نو پیدا آدم علیه السلام لا نو پیدا په دې مخ د ځمکه پیریان اوسېدل او چې ځمکه الله جوړه کړه نو پروردګار فرشتې راولېږلې نو فرشتو بره په اسمانونو کې عبادت کو هلته بیت المعمور دی هلته به تلل او د پروردګار عبادت پرې کو حدیث پاک کې راځي وی دومره د الله فرشتې زیاتې دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتې د الله تعالی عبادت کوي او کومې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړو تر قیامته پورې د هغې نمبر بیا نه راځي کله نه فرشتې پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دي او کله به دا فرشتې پناه کېږي او د انسانان او د اسمانونه پناه کېږي نو یو ځل چې کومې فرشتې عبادت وکړه قیامته پورې نمبر نه راځي دومره د الله بېشماره فرشتې دي ورونو دغه فرشتې چې ځمکې ته رالې د الله نه درخواست وکړو چې بله خو په اسمان کې یو کوټه شته بیت المعمور چې هغې کې عبادت کېږي دنیا کې به مونږ ته کوو نه الله تعالی ورته د زمرودو په یو کان کې یو کوټه ورکړه غونډه یو کوټه پکې دیوال میوال دا نه چې ګنې ګنډلې دیوالونه یې جوړ شو چت پې وات جوړې شو په یو کان کې یو شان کوټه وی دا یو ته او ځمکه کې زه درته یو ځای ټیم هلته یې کېږدی او دغه کوټه ستاسو د عبادت ځای شو نو موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف دی هغه د زمرودو کوټه یې راوړه او په دقه ځای د پاته یې کېښوده فرشتو به پکې عبادت کو او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان دپاره دی ګورې د انسان نه مخکې هغه بل شی و
ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. د انسان د پاره الله دا لومبه کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه. تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقع ذکر کړې وه د یو بل مقصد دپاره. آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا او د کې ساه واچوله دی را جمدی شو. داسې را جمدی شو لکه انسان چې د خوبه راپاڅي. نیم چې دی جمدی شو، مفسرین لیکي د جنت دا هشته ښکلې میوې یې ولیدلې، قد غټو اوږدو لوړ او پلن. زمونږ په دې غټو ګزونو 30 ګزه اوږدو، او زمونږ په کتابونو کې چې کوم ذراع راځي د تنګل برابر په هغې 60 ګزه، او زمونږ په ګزونو 10 ګزه اوږد، او 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو باندې پلنو، او عربره کې چې کوم ذراع راځي یو سنګل، نو په هغې باندې 7 ګزه پلنو. خو زمونږ دا غټ ګزونه درته ځکه وایم چې په دې مونږ کپړه کچ کوو. په دې ګزونو 30 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه، چې دا نیمه ساه پکې وشوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا ښایسته منظرونه یې ولیدل. نو زر راپاتېده. ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي، شین شي ته د انسان زړه کېږي، خوب شي ته د انسان زړه کېږي. نو لاندې پکې لا روح نو تلې، نو واپس پرېوت. پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل. ګوره انسان د تلوارې نه پیدا دی. لږ صبر وکړه چې دا ساه دې پښو ته ورسي، نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځو. بیا پروردګار دې وده کړه د ده د دې ګوتې پښتۍ د برې تېنه چې تینې ته اوچته مرۍ ته کومه پښتۍ نږدې ده، د هغې نه پروردګار یو پښتۍ راوویستله اوچته، او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام، چې دا زمونږ مور او پلار دي، نی او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا. ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي، او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي. قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. وی ښځې او سړي د یو بل دپاره جامه ده. لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي، د ده پې حیا راغونډی، دی پې د ګرمۍ نه بچي، دی پې د یخنۍ نه بچي. دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا محفوظ دی. د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه. ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دي، دفاع یو بل د ګرمۍ نه، د یخنۍ، د ګرم، د یخ، د دنیاوي مصیبتونو آفاتو نه کوشش کوي چې یو بل بچ کړي. د یو بل حیا او د یو بل عزت دی. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پښتۍ نه بیبي حوا پیدا کړله. حوا به دې چې کله راویښ شو ویې کتل، نو حوا به یې ورته خوا کې ناسته وه. او الله فرمایي دې دپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي، سړی پې دمه شي. ښځه به دننه د سړي دپاره په کور کې کار کوي، د کور د کارونو نه سړی خلاص، او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي، د بار نه ښځه خلاص. نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل. هغه د انسان طبیعي میلان، محبت، مینه وي. پروردګار او فرمایل چې لږ صبر کوه، ستا او د دې په منځ کې نکاح تړو. د نکاح نه پس دا ستا ښځه ده، نکاح یې ورله وتړله. او زموږ روح بعضې مفسرینو لیکلي دي، بعضې حضراتو چې نکاح یې تړله، نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقرره چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي. مهر به یې نو ما ووایي چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی وله مقرر کړم. وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه، دا ستا د دې خپلې بیبي دپاره مهر کړو. هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف و. نبی علیه السلام په د حضور د حضرت آدم علیه السلام نو تېر دې نه موږ د نبي علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومېږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان، د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوند څوک شو؟ زموږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دواړه وروڼو په جنت کې اوسېدل، په جنت کې خپل ژوند تېراو، ښځه او خاوند یو بل سره خوشحاله.
یو بوټي ورته الله تعالی بانه هر څنګه بوټي چې څوک وایي د غنم بوټي دا الله انتظام کوو. مخکې نه فرشتو ته ویلو چې په مخ د ځمکه یو خلیفه پیدا کړو، نو الله یو سبب ولا جوړو. دا کوي الله چې آدم علیه السلام د قور خطې نه پیدا کړ. دا کوي الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان و، جنت کې مې ولا ګورې جون ورکړو. ما به ظلم نه دی کړی چې رومدې مې د دنیا په دې خټو کې او د دنیا په دې ځمکو او په دې کاروبار کې پیدا کړی دی، نه ما په جنت کې پیدا کړ. د جنت په میوو کې مې اوساو، د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ، خو د ولي بوټي لګو ته ورې چې ما منع کړ. دا کوي د انسان قدر او عظمت کوي او د الله مخالفت کوي چې څوک د الله مخالفت کوي الله پې خفه کېږي. شیطان ورته رونو وسوسه واچوله په هره طریقه چې وي. دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله، نه الله دله دومره طاقت ورکړی دی. ته دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې هم د انسان په اړه کې دې خپل سر ورغورځولی شي. دومره طاقت دله الله ورکړی دی، لکه انور څونه اوچت دی او په ځمکه یې د ګرمۍ سر شته، پکې هلته ګرځي او د یخنۍ هوا یې دلته راوړي. نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی دی. نو آدم علیه السلام بیبي ته یې لاول ته وسوسې ور واچولې، دې بوټي له ګوتې یوسه. مونږ خو الله منع کړي یو. وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شکولو خفه کېږي. دې له یې منع کړې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزوي او که دا هم وخوره همیشه به په جنت کې یې. وی دا ستا خبره غلطه ده، قسم یې ورته وخوړ. وی زما دې په رب قسم یې چې رښتیا درته ویل. خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم چېرته نه اورېدلي، د الله په نوم یې قسم واورېد. ها تا د الله په نوم قسم مه خوره، قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان په اعتبار کوي. موږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو. زموږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده، غلطه قاعده، او دا ولې په اعتبار نه کوي؟ ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي. په معمولي څیز په 2 روپو هم د الله په نوم خلک قسمونه خوري. دې نه رومو ځان ساتئ. د الله نوم د دنیا لپاره مې استعمالوئ او د الله په نوم په دروغه قسم مه خورئ، په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي ده. او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وخوري نو پکار ده چې دی په اعتبار وکړي. نه هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نو ډېر چې د الله په نوم به هم څوک په دروغه قسم خوري. خو چې قسم یې ورته وخوړه وی بس ته رښتیا وې. زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړې چې د کوم بوټي نه الله منع کړی، خو چې یو یې هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې ته غوندې کوشوي. مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره وو هغه پکې پیدا شو، د جنت جامې ته کوش. ها بوټي کې دا خاصیت و چې یو دسمات یې سړي له ورولي، خوله پیدا کوي، لاره پیدا کوي، تریوالی پیدا کوي، غم پیدا کوي، رکوټ او دسمات پیدا کوي، مرګ پیدا کوي، بیماری پیدا کوي. دا خو جنت کې شته نه، دې نه به دنیا ته راتلل غواړو. کم خاصیتونه چې بوټي کې وو جنت کې نه پوره کېږي، به دنیا کې پوره کېږي. نه جنت کې څوک رکوټ ولی او دس ماتولی شي، نه پکې څوک ټوخ کولی شي، نه پکې بیماری راځي، نه پکې مرګ راځي، نه پکې خوله شته، نه ستړی ژوند شته، نه پکې وده کېدل شته. او دې بوټي خو هغه څیزونه پیدا کول. نو اوس به څه کېږي؟ اوس به خامخا دنیا ته راځي. وطفقا یقطفان علیهما من ورق الجنه. اوس بربن شو نو د جنت په بوټو پسې منډې والې. ولې دا حیا د انسان فطري د فطري ګونه غیر هلته نور انسانان نشته چې ځان ته کوټ کړي. فرشتې خو تا ته په سترګو ښکاري نه. نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا نه دی د فطرت مخالف دی. د انسان فطرت او طبیعت به دا غواړي چې دی به حیاداري حیادار. بې حیا انسان د خدای ډېر بدي. خدای دې د بې حیایۍ نه وساتي. د بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راخیستې او هغې د ځان نه تاولو چې ځان پرې پټ کړي. الله د اسمان نه راکوز کړل، د جنت نه الله راکوز کړل. وی باد تاسو ته معنا وی چې داسې مه کوئ. ورونو قرآن شریف کې بل ځای الله پخپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما. وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای د خبره یېره شوه. یېره د انسان یېره راځي که نه. او الله وري وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قصې زما د حکم خلاف ورزي کړي، خو د هغې قسم د وجې زما د خبره ته یېره شوه. نه بوټي له یې ګوتې یوړې خولې ته یې یوړه.
الله په غوسه شو، خفه شو، دنیا ته راکوز کړل. کوم ځای راکوز شو؟ حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. سرندیب مخکې د هندوستان یو حصه وه، بیا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو، سریلنکا ورته وایي نن سبا. د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده، او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی، غټ غر. د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی، د خپې نښه. خپې څومره وه؟ 6 فوټه. 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه، خپه د خپې نشان، ځکه وجود یې 13 ګزه و. نو چې 13 ګزه وجود یې، نو خپه کړي زمونږ په شان 6 انچه دي که نه؟ خپل انسان خو د وجود د قامت برابري. نو خپې چې وجود یې 13 ګزه و، نو د خپې نشان یې 6 فوټه و، 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او تاریخ لیکي چې هندوان، مسلمانان، عیسایان، یهودیان دا ټولې تماشې لدي. هغه غر ته ورکېږي په سریلنکا کې، او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښه له وردي. ولې؟ کافر هم وردي، ځکه د کافر هم نیکه دی. یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. او دقه رنګې مسلمانان خو مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. صرف هغه خلک یې نه مني. بعضې خلک شته لکه دا دهریان، چینیان او روسیان، هغوی دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. یو غټ کافر تیر شوی دی، داروون ورته وایي، داروون. د هغه یو جدا نظریه وه، سوچ دی. د دې کافر هم حقه سوچ دی. هغې وی انسان په اصل کې بیز و بیز. دا د هغه سوچ دی. او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلي کېږي. دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د ډاروون د عقیده او دا نظریه خلکو ته ښیي چې انسان په اصل کې بیز و بیز. نو چې بیزو په دې ځنګل کې به یې منډه والې، د بیز خو لکۍ وه، د انسان خو لکۍ نشته. وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده. نو منډې به یې والې، دی به په بوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مږله، نو هلکۍ ته پرېوته. نو دې خو په 4 پښو ګرځي او خبرې نه کوي. نو په دې مخکې 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پرې ولګېده. نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 پښې به یې اوچتې کړې، ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګوي. دې اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې. نو هغه 2 پښې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې. نو د انسان په اصل کې بیز وایي، موږ د بیزانو نه جوړ شوي. موږ وایو نه، موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. او که تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي. که دوی د بیز اولاد یې وي به، موږ د بیزوګانو اولاد نه یو. خدای هر مخلوقه دی انسان د بیز نه جوړ دی. دا بیز د څه نه جوړ، دا چرګان د څه نه جوړ دي، دا غویان د څه نه جوړ دي، دا میخې د څه نه پیدا دي، دا نور چیزونه د څه نه پیدا دي. دارونو الله هره جوړه پیدا کړې او د هغې نه نسل جوړ کړی دی. دا نه چې موږ د بیز نه پیدا یو. انقلاب راغی په بیز کې او انسان ته جوړ شو. د انسان په لکونو کاله تیر شو، په دې کې انقلاب نه راځي چې دنه اوس بل څه شی جوړ شي. بیز کې راته او ده کې نه راځي. دا ټول دروغ دي رونو. د بیزوګانو ځان له نسل دی، د انسانانو ځان له نسل. موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد یو. هغه دواړه الله پیدا کړي. تاسې رکنه چرګانو نسل جدا دی. چرګه او هګۍ کم شی مخکې پیدا دي، څوک پکې لا دام وي. هر شی چې مخکې پیدا دي، که هګۍ ده او که چرګه ده، خدای پیدا کړي دي. د هغې نه نسل پیدا کړ. میخو ځان له الله نسل پیدا کړ. د غو الله ځان له نسل پیدا کړ. د چندخانو الله ځان له نسل پیدا کړي دي. هره جوړه الله پیدا کړ او د هغې نه نسلونه جوړوي. دا بیا خبره چې بعضې وخت کې الله په غوسه شي نو انسان د بیز په شکل کې. دا د الله قهر او غضب وي. خو کوم انسان چې مسخ شي او کوم قوم مسخ شوی دی، الله ته خنزیران او شادوګان او بیزوګان جوړ کړي دي. هغوی د 7 ورځو نه زیات ژوند نه تېر کړی. 7 ورځو کې دننه خدای بیا مردار کړي دي. نو زما وروڼو آدم علیه السلام دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې زمونږ نیکه دی. یهودیان یې مني، عیسایان یې مني. او بعضې هندوان وایي چې دا قدم چې په سرندیب کې په سریلنکا په دا غر کې دی، وی دا د ګوتم بدھ دی. وی دا د آدم علیه السلام نه دی. هغوی داسې وایي. دا خبره هم غلطه ده.
ځکه چې ګوتم بدھ د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیدا دی. ګوتم بدھ تقریبا 600 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې. د عیسی علیه السلام 2008 کاله وشو. نو 2008 سره جمع که دغه 600 او څه د پاته نو تقریبا ته د 3000 نه زیات دي جوړېږي. او د ګوتم بدھ بوتان دوی په خپله جوړ کړي دي. ځای په ځای شته، ځای په ځای د ګوتم بدھ بوتان دوی جوړ کړي دي. د ګوتم بدھ قد خو زیات نه زیات 6 فوټه دی. نو چې 6 فوټه ګوتم بدھ نو خپې سکه 6 فوټه شوه. دا کیدای شي چې د انسان قد د 6 فوټه وي او د خپې قدم د 6 فوټه وي. دا امکان نه لري ځکه دوی په خپله چې د ګوتم بدھ کوم بت جوړ کړی دی نو هغه 6 فوټه یې تقریبا. نو د 6 فوټه انسان قدم 6 فوټه دی. ورو دا زمونږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابته ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړ او د هغې نه نسل خور. آدم علیه السلام په دغه ترندیب په دا غر کې الله راتو او حوا بیبي کوم ځای پې راتوده شوه په جده کې. عربی کې ورته جده وایي، جمد او ساوي لیکلي دی او مونږ خلک ورته جده وایو. په جده کې الله راتوده کړه او زه چې جدې ته بوتلی وم نو په جده کې یو لویه مقبره ده، په مقبره حوا باندې مشهوره ده. هلته ورته خلک د حوا بې مقبره وایي. هغې ته زه چا بوتلم، ډېره لویه اوږده مقبره ده. هغې کې یو 2 کاڼي دي. وی د دې دواړو کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا بې قبر دی. دیوال کې تاو دی او غټه دروازه پکې لګېدلې ده. مونږ ته هم دروازه کې اکولاو نه کړه خو داسې یو لوړ غوندې چبوتره او په هغې به روچت شو، دیوال یې چیت دی. نو دننه م ورته وکتل نو د قبر ته نه هم پکې نشته خو 2 غټې تیږې دي. نو مشهوره دا تېره چې دا د بیبي حوا قبر دی. نو حوا بیا خدای پاک په جده کې چې کوم د سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومیټره دی. د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی. حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کوزي. یو عظیم الشان ایرپورټ دی پکې. دا د الله غصه وه، یو لرې او بل د بل نه لرې. دواړو جړل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا سوس جنت کې رڼا وه، دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو. دلته اودس ماتې دی، هلته اودس ماتې ضرورت نشته. دلته غم دی، هلته غم نو. دلته ستړی دی، هلته ستړی نشته. دلته سوچونه او فکرونه یې په جنت کې نشته. الله ته یې جړا کوله. تمه ځمکه پراتو دې کې د سبا دا رڼا راوچته شوه. چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګوله آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه زما جړا دې جوړ قبوله کړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایه مونږ په ځان زیاتو که نه، تا د بوټي نه منع کړو مونږ بوټې ولایونه که ته مو نه بخې او ته را باندې رحم ونه کې نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مخ د ځمکه بل څوک نه. د چېرانۍ ولیدله نو سجدې ولګوله الله ته، اوږده سجده د شکریې. دې کې نور راښکاره سر یې راپورته که نو بیا خوشحال چې شکر د رڼا خو نور هم زیاته کړه نو 2 سجدې ولګوله. نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکات کې 2 سجدې دي. دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کوو. دا د هغه طریقه شو. یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې کرندي او ښځه به یې کم دی ګرځېدل. نو د عرفات چې کم میدان دی یا جان د عرفې په رسول هلته راغونډېږي. هلته یو غر دی جبل الرحمت ورته وایي، د رحمت غر. په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د ستن اوسم پې شته. عرفات دې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاس یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي، خلک ورته خېږي. رکوع غر دې دومره لوی نه دی. دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای شو. معرفت پیژنګلو ته وایي، یو بل یې وپېژندل. دغه میدان ته هم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان وایي. خوشحاله شو یو بل سره. د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو. خوشحاله شو یو بل ته. نو پروردګار په مسلمان په حد کې یو فریضه مقرر په چې هم د هغه میدان سره تعلق لري. په 9 د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو، دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی، فرض دی. فرض
خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دیک هلته الله ته جاړي د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکنډ هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض یې ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کي عمرې مو کي او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي خدای پاک د دغه میدان یو ذمهداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي د هغې په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په ورځ په دا میدان کې څومره خلک راجمعي دا ټول الله بخي کله جالي که نه الله ته چغې وایي ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاړي څوک پنور ولاړي او مثلا داسې ده چې پنور لږ الله ته ودرېږي واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړي مونځ چې وشي نو چې هوښیار خلک یو مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا نو بیا ورته استاد وي دی او خواره شی یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر و اذکار دی هغه کوي نو څوک د خیمې یو ګوټ کې څوک د یو اونې لاندې څوک د بلې اونې لاندې خدای پاک ته دا خلک جاړي یو چغې وي یو روړي وي او الله ته یو زاري وي نو الله د انسان په زاري او په جلا ډېر زیات خوشحالي فرشتې راولېږي دا بندګان څه غواړي وی خدای ستا رضا غواړي خدای د ګناهونو نه معافي غواړي چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی د زړه په حالاتو خبردار دی خو دا فرشتې بیوي چې انسان نو پیدا کوه په مخ د ځمکه فسادونه به کوي ورته کوي چې ګوره ورته اوس ما نه څونه یریږي وی خدای ستا نه یریږي لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرېښې دي پیسې هم لګولې ده او خولې تې بیږي او ستا دربار کې جاړې او چغې وایي ستا نه یریږي الله اعلان وکړي دی دا چې څومره بندګان د عرفات په دې میدان کې دا ټول مې وبخښه فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلان کې پکې ګناهګار دی یې خو جدا مقصد نه راغلی پلان کې خو پکې ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی پلان کې خو پکې الله ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی وی د دې نیکانو چې د ما د رضا دپاره کم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور هم ورته وبخل ټول بخه الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاه دی نو مشهور حدیث دی تاسو ته ما ویلي چې اکثرو محدثینو د خپل کتاب شروع د دې حدیث نه کړی او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ټول دین دارومدار په 15 احادیثو دی 15 حدیث دا دی چې ټول دین په دې کې بند دی او ټول احادیثو کې د 15 حدیثو انتخاب کړی دی امام ابو داود او امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم یو پکې دا حدیث دی نو د دې راوی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر حالات مې د تنیم ویلی او نیم د تننوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام نه په یو ځای کې نه دی جدا شوی او بیا زبردست مجاهد سړی تیر شوی دی یو غزا داسې نه ده پاتې چې هغې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک نه داسې یو مجاهد انسان او کلک انسان د خدای په دین کې او مضبوط طاقتور انسان او هر وخت د جهاد په مشورو کې سخت موقف استعمال کړي سخت موقف او کله کړه قائمه کړي د دې موافقات مشته موافقات عمر ما تاسو ته تیر جمعه ویلي موافقات عمر ولی الله صاحب رحمت الله علیه او نور علماء یو رسالم پکې یو عالم لیکلی ده موافقات دي ته وایي چې د پزړه کې یو خبره الله چولې ده او هغه خبره د خلنه استدا او د هغه مطابق الله قرآن شریف کې آیات نازل کړي یو سوده تصریف وایي کله چې مکه شریفه فتح شوه بیت الله سره خوا کې مقام ابراهیم وته وایي
نو د حضور پاک ته عرض وکړ الله رسوله طواف مو وکړ آیا د دې طواف نه وروستو د مقام ابراهیم کې او 2 رکعاته نه کړ د په عمرة القضاء کې رشا ویلي حضور پاک فرمایلو ما ته خو چې د الله را طرف نه کوم حکم کېږي د هغې تابعداري کو ان اتبع الا ما یوحى الی چې ما ته څه حکم کېږي د هغې تابعداري کوم دې متعلق ما ته څه د الله را طرف نه حکم نه دی شوی خو دې خبرې پسې فورا رب العالمین آیت نازل کا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې تاسو د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نفل وکړئ دا دغه داو الله اقص آیت نازل کا نو د رسول الله مبارک د مقام ابراهیم نشاته ودرید دا سه انداز باندې ودرید چې مقام ابراهیم تراته او بیت الله شریف ته لومبو زمانہ کې د خزو د حجاب او پرده د مخ او د لاسونو او د خپو د سټ د مړې دا نه وه نوره وه د سینو د شا او دغه رنګې د خېټې او د پتونانو دا پرده وه خو د مخ پرده نه وه ښځې به داسې کولاو مخ بار ګرځېدې سر که ښکاره و پروا به نه وه که لاسونه ولې چې به م ښکاره وي پروا به نه وه خپې خلک به یو بل کره داسې تلل لکه نن سبا چې رور کره ځي یا پلار لور کره ځي او یا رور خور کره ځي او د خور مخ تم کتی شي د خور سر تم کتی شي او د خور لاسونو تم کتی شي او د خور خپو تم کتی شي دقسې به عام خلک یو بل کره تلل صرف دومره وه چې حضور پاک وفرمایل چې یو بل کره ځې نو اجازت غواړې بغیر د اجازت نه منه ورداخلېږي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک ته فرمای او عرض وکړ الله رسول پرده ډېره ضروري ده او که دا خلو ته حکم وکړي چې دې مکمل پرده وکړي نو خبر چې بار نه ګرځي په دې کوڅو کې د ضرورت دپاره ځي نو پټ مخ دې ځي بار دې نه ګرځي رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاک همغسې وې چې ما ته د الله را طرف نه څه حکم نشته نو بیا الله پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى چې بس کورس قلار کینه بے ضرورت بنوځه او که بے ضرورت اوځه نو جاهلیت کې چې کوم رسمو چې هغې مخ او سر او لیچې او خپې به بربنډو په دې طریقه بنوځه فورا بیا خپل ګریوانونه خپل سینې او خپل سرونه پټ کې کم د در کې راغی الله په حکم نازل کې اوس هم چې دا کم ښځې ګولاو سرګردي او لوپټه په سر نه اچوي او سټ او مری ښکاري او لیچې ښکاري لستوڼي لنډې وي او پنسي اوچتې کړي قسم په خدای چې ډېر لوی جرم او ګناه ده دا د جاهلیت رسم دی دا پیغمبر ختم کړی دی او زه حیران پدیم چې خلک وایي دا نه موږ خو مسلمانان یو تاسو مولیان مونږ ته اسلام ښایې پرده ښایې مونږ ته خو پرده ستاسو نه ښه معلومه ده داسې شته پرده تا ته نه ده معلومه یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای پیغمبر خپلو بیبیانو ته ووایه او خپلو لونو ته دې ووایه هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي او د مسلمانانو ښځو ته مو ووایه چې په ځان باندې پړونې او لوپټې راواچي قرآن هم دا وی پیغمبر هم دا وی او نن سبا مونږ وایو چې مولا خبره کوي نو قسم دې زمونږ نه 2 لیشتې مخکې اوچتې روانې دي نو وایي ته په څه پوهېږې دین باندې زه ښه پوهېږم یعنی حیران بنندا شي دا یو د سوشل میډیا یو غم جوړ کړی دی په دې به ته حیران شي چې نن امي سړی چې هغه صرف د سکول یو 2 کتابه کتلي مولا ته دین ښایي نن مولا ته وایي ته په دین نه پوهېږې داسې مثال دی لکه یو پروفیسر ډاکټر دی او ما څه 2 کتابه کتلي دي او زه هغه پروفیسر ډاکټر ته یم چې ته په څه پوهېږې ته خو نه پوهېږې زه پوهېږم که نه د مری په دړ زه پوهېږم او په علاج زه پوهېږم او خېټه چې خوږ شي نو ما له چل راځي سپرکې به وخورم او باسکوپان ګولۍ به واچوم دا خو ما له هم چل راځي نو ما 2 ګولۍ یادې کړي دي پروفیسر ته یم ته نه پوهېږې نو ما پورې پروفیسر به خاندي که به نه خاندي یو زمیدار دی او زاغه ته چل خیم د زمیدار نو داسې خو زم په لاره پیغام ما تم پته ده چې لوګان به داسې کوي او ګنې به داسې کوي خو هغه طریقه خو نه راځي چې کم پوخ زمیدار نه ورځي او زاغه ته چل خیمه چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم دقه رنګې معالم اته کاله په مدرسو کې رګړېدلی دی او د قرآن او حدیث نه خبر دی او بیا د هغې شرح کتلی دي او د پیغمبر حدیث یې ټول کتلی دي او درسونه یې کړي دي ټول من او تا هغه ته وایې ته نه پوهېږې او زه پوهېږم
ولې د سکول دوه درې کتابه دې کتلې دي دقه لوی غم دی په سوشل میډیا باندې دا اکثر د لیډران شو یا د عام خلک شو دا به په سوشل میډیا دا لیبرل خلک دا به کینې او دی به مولا ته چل خی ته ما ته وایي چل خی ته وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم او ستا ایمان نشته وایي زما ایمان دی مې پته به دې په آخرت کې لګي انشاءالله العزیز ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر زمونږ خو ډېر کمزور یو ډېره جزانان یو مونږ اوس هم حضور پاک به الله ته سوال کوو رب زدنی علما یا الله مال علم زیات کې نو مونږ د علم دعوې نه کوو چې مونږ سره په علم محیط دی خو الله پاک د سره دی خو بیا هم نه دي پکار هر چا له خپلو اوقاتو کې اوسېدل پکار دي هر چا له خپل صادر کې خپې غځول پکار دي نو دین به د عالم نه زده کې زمینداري به د زمیندار نه زده کې ډاکټري به ډاکټر نه زده کې انجینري به د انجینیر نه زده کې دکانداری به د غټ تاجر او سوداګر نه زده کې نو دې باندې خو موږ نه پوهېږو موږ خو په منډی کې څاروي هم نشو اخیستی منډی کې موږ څاروي نشو اخیستی په هغې نه پوهېږو سوداګر به یې رالالي زه به یې ګرانه نم به یې راله ارزان والي نو موږ په دین څه پوهېږو زما وروڼو دا ذهن کې واچوئ دا نن لیبرل خلک هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي موږ هم ورته کافر نه وایو مونږ فتوی په چا نه لګو ما د یو سړي او دلوي تاسو فتوی مې نه مونږ فتوا نه لګو خو چې څوک کافر شي مونږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا عقیده د کفر ده زما څه کوي چې سړی د ایمان نه وباسم مونږ وایو چې خدای پاک مسلمانان ټول رادن نه کړي دا کافر خدای مسلمانان کې اسلام ته رادن نه شي خو چې یو سړی د ما مخکې خدای پورې ټوکې کوي او رسول پورې ټوکې کوي او دین او اسلام او شریعت پورې نو زه ورته نه وایم چې ته ما د ایمان نه وایې زه خلکو ته ښکارم چې دا عقیده د کفر عقیده ده د دې سړي نه ځان ساته دا هیڅوک به ونه کړي چې سړی به د اسلام نه وباسي او کافر کوي مونږ خو خدای نه سوال کوو چې الله کافران ټول مسلمانان کې او الله چې څومره کافران دي او منافقین دي خدای سوچه مسلمانان کې او د اسلام د سپین بیرغ او د رسول الله مبارک د اسلامي جنډې لاندې خدای ټول داخل کې مونږ خو د خدای نه دا سوال کوو او د قرآن د جنډې لاندې او د پیغمبر د سنتو د جنډې لاندې پروردګاره داخل کې نو حضرت عمر فاروق دا ګور آیت نازل شو د پردې د دړه کې رااله خدای آیت نازل عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار او داسې منافق وګورئ منافق څه ته وایي لکه کفر وي لکه د دین دشمني وي په خولې اسلام ډېر خلک وایي پلان کې خو مونځ کوي او کو عبدالله ابن ابی هم مونځ کو ته ما پسې مونځ کې هغه رسول الله مبارک پسې مونځ کو ته ما پسې مونځ کې ته ځان لکه هغه چا پسې مونځ کو رسول الله مبارک پسې یاره جی هغه خو اسلامي خبرې کولې هغه جهاد هم کو عبدالله ابن ابی ته جهاد لنه دی هغه جهاد هم کو جهاد کې باقاعده شریک دی او بیا یو مسله داسې راله چې موقع ومونته نو د خپل ګندې د خولې نه راووته لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل جهاد لتلی رسول الله مبارک سره جهادونه کړي دي تا جهاد هم نه دی کړی مریاض الجنت کې بناستو حضور پاک سره فی روضة من ریاض الجنه مدینه منوره کې بناستو هغه د دې زمانه خلکو نه دي کړي منځونه کړي دي روجې نه ولې دي صدقې به ورکولې وی بندې کې را صدقې اخره کې او ځل وي د حضور پاک په مرګرو باندې ګورو مرګرو ته وي تاسو کړي دي هغه خو مونږ پیغمبر پسې کړي دي مسجد نبوي کې منځونه کړي دي زکاتونه ور کړی دي صدقې ور کړی دي جهادونه کړی دي او دونه په پیغمبر مبارک اعتماد او دونه اعتماد چې کله ملک د زوی ته وصیت وکړي بچي مال به د حضور پاک کمیس راوړې غې کې بخخه دونه په پیغمبر اعتماد د دې زمانه منافقینو په شان دینو چې مولا باندې ادم اعتماد دا اعتماد او به په خپل زوی ته وصیت وکړي بچي جنازه به ما رسول الله مبارک کوي یعنی خصونه اعتماد دي خوړه کې د پیغمبر دشمن په خله خزبر زړه کې د اسلام دشمن زړه کې د پیغمبر دشمن زړه کې پیغمبر نه مانه چې تول رااله او زموږ مشرستا مشری شو په دې څخه خپاو دا ګورې صفا درته وې په دې خپاو چې زموږ خو د مدینه بادشاہ خود جوړېدم او ته د بار رااله او مدینه قبضه شو او خلقو الله پاک عزت خدای په لاس کې دی پیغمبري خو خدای تعالی ظالم نه درکړي رسول الله مبارک لور کړی دا نو په دې باندې زړه سوځېدل چې د بار نه راغی د مکې نه او زمونږ د ټولې علاقې مشر شو پیغمبر مبارک خو ځان ته مشر نه دی ویلی الله ورته ویلی دي صحابه تابعداري کړې ده په دې اړه سوځېده دړه نه پیغمبر نو منلې دړه نه اسلام او دین نه دی منلې نور اعتماد یې څومره دی په حضور پاک مونږ ورپسې کوي ماله به جنازه دی کوي حضور پاک او په ماله به د هغه کمیس راوړی رسول الله مبارک او د احد متعلق میټینګ کېږي هغې کې هم شرکت کوي
هغه کې شرکت کوي دلنه پیغمبر نه منلي د احد په جهاد کې د لارې نه واپس اوس پیره بچي وی دا ماته جهاد د ښکاری کې دا غره پیغمبر کوي وی دا ماته جهاد د ښکاری خپل رې قائمای د قران خلاف خپل رې قائمای د اسلام او د دین خلاف خپل رې قائمای د پیغمبر خلاف پیغمبر روان دی احد لا او دې سوي وی دا جهاد نه دی لو نعلم جهاد قتالا وی کدا مونږ ته جهاد ښکاری دی مونږ بتاو سره وته مونږ ځانونه نه وجنو نیمه لارې نه واپس شو کداړه پیغمبر منلې بنو بیا د پیغمبر چې چادړه مننه داغه نه مخ کې روان دي خپل سینو باندې غشي تمبولې پیغمبر چې چادړه منلې دي نو هغه بیا په وحود کې تورې نه دو تخپل لاسونه نیولې دي حضرت طلحه لسور لزای لاس زخمی شوی دي خو د پیغمبر مبارک دفاع کړي پیغمبر چې چا منلې دي هغه بیا دې ته نه لیکتل نو ګور اړه نه دی منلې خلق وی دا منس کوي هغه نه کوسو لنه نو منلې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې سو قسم نه مانی او دین پورې ټوکې کوي او دین پورې خنداګانې کوي او ګیره تسپک ګوري سپک یو دا چې خړی دا خو خبره ګناه ده او چې سپک ګوري پټکو ته دا دین ته او دا شریعت ته او دا قران او دا سنت او دا پرده دا اسلام والا خلق نه دی دا لیبرل دی پدی صرف جامه د اسلام پر ترا دنه دین نه خوخه او په خلی ویلې نشي کله ته خدای ګان روباسي ګاند ګان کله خدای روباسي کم لوخ کې چې غمشه دی هغه ته روزي موږ د عربوي کله عناین يترشح بما چې کم لوخ کې کم شی دی هغه ته اساسي د پایونه به د پلوخي نه به پیساسي او دا اوبودا لوخي نه به وبساسي او دا ګند لوخي نه به ګند ساسي وګوره چې د خلینه خبري روزي کې ګند روزي خروزي نو لکه ایمان پروت دی او که خلینه ګند روزي اسلام پورې خندا شریعت پورې خندا نه می مولا پورې خندا مولا پس سپکوایا معلومیږي دا چې د پزړه کې دنه ګند پروت دی د خلی په ذریعہ ته غره دا به اچاري بنا کوي د مارونو ها دین شریعت زبانه بډېره غلطه کیږي مانوم والا هم منو ما غشتو ته ضرورت نشتا خبرې دی چې ما سر په ټلیفون را بیتاو کا مال کور تراشه زما اسلام کا زبستا شکریا ادا کوم شکر بر ادا کوم بلا عالم کې څه غلطي وي نو هغه پس لاړ شکورتا پیاله چې هم در باندې اوس کی وتر شریعت د دې کار خلاف ورزي کې نو که هغه نه کوله خطابه پی کی اگر نه تبه پوي کې اس خبره نشته دی کمه خو پارچا کېستا ممکن ته پټولو کېستا او چې ته نومي مولا یاده نومي عالم یاده نومي مدرسه یاده معلومیږي دا چې دنه په خېټه کې دنه ګان پروت په خلې ګان راوته دا بنا کوي دا ما واسطه سوکم اوره او سوک دلته یک بار ملکونو کې او ارزه کې بچي زما خبره د نصیحت په دی او بد نه غانه زما خبره ټوله د نصیحت وی ټوله ته دا خبره کوم چې نوم عالم او نوم مولا او نوم شریعت او مدرسه او پټکی او د نیک اعمال چې څومره څوک کوي دا سپکه بنوای الله خپکیږي الله بنه خپک او الله به خوشاله او که چا کې غلطي وي ما کې بر ټوله نصیحتي په یو ټلیفون نه توایا یا به تا په کوم چې دا تنه پوي شي دا غلطي نه ده او یا به توبه او بس معافي وغواړم خیر خلاص یې څه دي مونږ شریعت ځان تابع دعوت او خدای دې مونږ ټول د پیغمبر مبارک سنت او تابعدار جوړ کړي نو چې کله ملکیږي عبد الله ابن ابي نو دا وصیت وکړ نو رسول الله مبارک زر خپل کمیس را واغشته او زوی سوچا مسلمانو د زویم عبد الله نو ما غزوی له کمیس ولا ورکوي نه دا ولا پلان نه ورک ولی کمیس ورکو وخته نمبر 1 پیغمبر مبارک ډیر زیات خصلوک کون کې وخته دویم سو و بدر کې چې کم قیدیان نیولې باغ قیدیانو کې یو حضور پاک تر حضرت عباس رضی الله خلطن مسلمانو خو مجبوره د وجنه جنگ لراغلو په بدر کې ونیول شو دا کمیس نو د اغلق د قد نه اوچاتو د بل چا کمیس په نه برابرې ده نو دی عبد الله ابن ابي دا قد برابرو ناغه ولا کمیس ور کړم نو حضور پاک د عمر سوی وګوره وی د الله رسوله وی دې سپیرل ته کمیس ورکه تر کمیس ورکه ودا ول خپل بدل خلاصوم تر له د کمیس ور کړو نو زبم دا کمیس ور کم بدل بخلاص شي چې په ما د چې احسان باقی پاتې نه ګوره او کی ایمان پکې نه نو دما کمیس دله اس پیدا نه ور کوي کی ایمان پکې وین الله به رحم او کی ایمان پکې نه دما کمیس له پیدا نه ور کوي چلال جنازه ته ورمخ کې شو او جنازه کله کوله
او د قبر نه راوېسته حضور پاک مبارک لاړې په خپلې څوک کړلې د هغې د بچو د خاطره او چې جنازه ور باندې کوله او صفونه تیار شو او صف ته حضور پاک مخکې شو نو فورا حضرت عمر راغی او د رسول الله مبارک سینې ته مخامخ ودرېده وی اتصلي على هذا الرجل القائل يوم كذا كذا وكذا ته په دې سړي جنازه کې فلان کېر ودی دا نو ویلې فلان کېر ودی دا نو ویلې تا پسې او ستا په دین پسې ته په دې جنازه کې یاره قسم په خدای ډېر بهادر انسان داسې بهادر مو په دنیا کې ته نه دی لیدلی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې زه تاسو ته یو خبره کوم که د چا پلار مړي که نه تاسو ته زه پښتو خبره وکړم او ډېر بدعمله مي او ډېر خراب سړی وي نو د هغه د جنازې په ورځ د هغه د بچو مخکې دا ویلی شي چې دا خراب سړی تاسو هم تپوس کوم جواب راکړه نه شی ویل هغې وایي چې هر څه چې دی زموږ پلار دی موږ له سترګو کې ګولې ګوتې را منډئ او بیا د جنازې په ورځ که پلار ډېر هم خرابې خو روان زوی هم بیا جاړي چې پلار سره روان یې هغه هم بیا جاړي هغه د پلار جدایي ډېر ګران کار دی احسان کار نه دی ډېر ګران کار دی د پلار جدایي نو جنازې په ورځ باندې او بیا پلار دی او بیا هغه پلار چې د مدینې مشر و که حضور پاک نه وی راغلی یو څو ورځې لیټ شوی وي یو څو میاشتې نو ده ته پټکې د مشرۍ تاج د بادشاهۍ تړلی کېده داسې پلار و لوی قوم ورپسې په زرګونو قوم ورپسې ولاړ دی داسې ورکوټې سړی نه دی او جنازې ورځ ده بچي دړمن دي او بیا هم حضرت عمر راغی او په جنازه کې د حضور پاک سینې ته مخامخ ودرېده او څه وایي په دې منافق جنازه کې الله دونه زړور هغې مخکې د هغه د قوم مخکې او دا پلان کېر ودی دا ویلو پلان کېر ودی دا ویلو او حتی د رسول الله مبارک په پاکه مطهره مقدسه لور حضرت بیبي مطهره مقدسه طیبه بیبي حضرت عائشه صدیقه ته غلط نسبت کړي چې الله په خپه شو او قران کې الله آیتونه نازل کړل چې عائشه په دې خبرې کړې ظالمه ظلم دې کړی دی والذي تولى كبرهم له عذاب عظیم علیم دې عظیم دی دل به سزا ملاوي او الطيبات للطيبين او اولئك مبرؤون مما يقولون الله قران کې و چې ګوره عائشه ډیره پاکه ده نبی علیہ السلام مبارک فرمای بنی اسرائیل او ډیر زیات عبادت گزار دي دومره عبادت گزار چې دنه خزشتونی بچیشتا ځان لپاره یو جونګړه کې پروت دی او پاغه جونګړه کې الله یادای روجی نسی دروازه او د شپې لګیا دی عبادت کوي دروازه روجی دی او ځان له مختصره غوندې مزدوري کوي دی به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته ځان نه کوي او ځان له خپل پخلی کوي نه له چا ډوډۍ خوري نه چا اوبه څښي او که څوک صدقه خیرات راوړي هغه ته یې نه به راځي اخو ماله به څوک نه راځي صرف دی لګیا دی الله له عبادت کوي د شپې هم لګیا دی دروازې هم لګیا دی او الله یادوي په ښکاره هم یادوي او په پټه هم یادوي نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته نه ګاونډیان شته او نه رشته داران شته یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نوم یې څه دی برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي شیطان انخته دی چې دی به څنګه ګیرو دی په کومه طریقه ګیرو نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګرو سرولو والا دی ورته تاوی راتاوی چې دی که ته مزدورۍ له دې لاره کې ورته هغوی ودرئ راودرئ که په دوی نظر پرېوت کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئ رودرئ که په دوی نظر پرېوت کله شیطان په خپله ګورې دی خپل هم په مختلفو شکلونو کې راځي لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست کې دی اخواړو نظر نه کوي لګیا دی او د خدای عبادت کوي چته هفته کې 2 هفتې پس ځان یو کیلو اوړو ګټي او بیا راشي هغه ځان نه پخوي بس دغې بل پروګرام دی صرف دومره دی چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته هغې کې یو طرف ته ځان له یو کالکۍ جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي او په ما هوا لګي دروازه د پسې بنده له څوک راتلی نه شي شیطان سازش ته اوس ګوره سکیم یې دی استعمال کړي چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو چې سرولو والا د هغې ته التفات نه کوي او دی چې کومې کالکۍ طرف ته دی هلته کې ولا مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي هېڅ توجه نه ورکوي دی شیطان په خپله ځان یو عبادت ګزار جوړ کړ چې
یو عبادت گزار سړي په شکل کې راغی او د دې برسیسا کلکې ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېده لګیا دی شکل د عابد یې جوړ کړی دی شکل دننه خو بلا ده که نه خو شکل د عابد یې جوړ کړی دی لګیا د عبادت گزار خپل عبادت کوي د برسیسا چې د کلکې نه وکتل هلکه دا سړی خو عبادت گزار څوک نیک سړی معلومېږي چې بس د بیا وکتل بیا همغسې په قیام دی چې څه پسې بیا د کړکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پسخېږي ورته سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی سهار نه په رکو دی دی چې کړکۍ کې ګوري غرمه شو بیا په رکو دی بیا چې کړکۍ مازدیګر دی بیا په رکو دی بیا چې کړکۍ کې ګوري ټوله ورځ په رکو پروت بله چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی یا لکه دا څنګه مونځ کوي د نن خو درېیمه څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي او په رکو او په سجده دومره اوږدې رکوګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام دا ناسنګ سړی دی دی ورته ورو پسخېږي او هغه شیطان کافر بچی خو لګیا دی خپل مشر شروع کو څه هغه نن هلته عبادت کوي سبا یو فوټ را نږدې کېږي یو ګز را نږدې کېږي بل ورځ 2 ګزه نور را نږدې کېږي بل یو 3 ګزه نور را نږدې کېږي دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی مانه زیات نیک دی سړی مونږ خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېنو ورته او په رکو چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا ملا کار نه کوي دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکو دی او ټوله ورځ په رکو دی نو دی ورغې ودرېږه ته له ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وایي مهرباني وکړه غوندې او ته خو ډېر ښه سړی یې دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شه ورک شه ما د خپل خدای نه منې کې شیطان ورته وایي ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا نور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د ما رب خوشحالېږي څه کوه په دا جونګړو کې مزې چرچې سړی خو یو رټه سړی چې دا خو لا بزرګ دی دا لا کوم نیک سړی ورو او ورته خپل عبادت ښایي نقشه جوړه کړې ده ګورې چال دی چال سکیم دی سازش دی او یو طریقه جوړه کړې ده او یو مشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کړم رو رو رانږدې کېږي یو ځل باران شو چې باران شو دا برسیسا ورغې او ورته کېناست هغه سړي ته د خدای خاطر نیک سړی ګڼې زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم د ګورې هغه ما قصه نشته نه ښځه نه بچي خو دا باران دی یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه لږ خیر دی بیا چې باران ودرېږي بیا به عبادت کوې زړه مې در باندې خفه شو ډېر عبادت ګزار یې یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه به شم راغې په هغه جونګړه کې ورسره تېره شو دې م عبادت کوي ام کوي څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړو داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه هغه یو بل سره څه ورته وایي هغه سخت د مقابلې عبادت چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی زه خو خوب کوم دی خو لګیا دی دی خدله خو خوب هم نه ورځي زه خو پکې ډوډۍ م وخورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم دی خو ډوډۍ باندې هم نري پناره او په تنده لګیا دی چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه یې نو ځم چېرته دی نه زه خو داسې نه کوم کنه زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني ریاکاري خو نه کوم بیا بلې علاقې ته ځم یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر ښکلی عبادت کوې وی نه 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 به دې ځای نه ځم چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م راشي ورته وایي یاره یو کار ده شیطان ورته اوس وایي وایي زه خو ځم خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا د هغه دم دی هغه درته ښیم بس ته مې ولیدې چې ته م ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه یو دم درته ښیم داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي به دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلق اچوم که زه به خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي څه ته خو روغ نه ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچې او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه دا ګناه ده او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده واقعي دا خو چې د په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي زما به ثواب کېږي وایي ښه ده راته وښایه یو دم یې ورته وښو دې ته لاړ چې دم یې ورته وښو چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی د برسیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی چغې وایي په خېټه مې دل په خېټه مې دل بیمار دی څوک وایي حکیم راوړی څوک وایي ډاکټر برسیسا ورغی خواشی دی دم یې پې چوک په سړی ټیک شو
هغه برسیسا والا هغې اخوا بل بیمار بل وروره شی شروع شو او چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترړې نه جوړېږي چا ورته وي صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي ورشه رایولې دله چې راغی نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راولو چې راوستله چې دم مې پې واچو جینۍ جوړه شوه څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی دا خلک وایي که نه په دې جنکو پیریان رالل دا ګوره ټول دروغ وایي پیریان میریان نشته دا څه چل ول دی دا څه قصې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي په دې مه خفه کېږې په دې مه خفه کېږې هلک یې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي ټیک د پیریان حق دي موږ منو جنات دا صحیح ثابت دي شته دی په بعضو به وي ممکن ده هغه به چېرته په سلو کې یو کس دوی دا نور ټول فرضي قصې دي ګوره دا هغه شیطاني چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونی شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته پړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي وګوره وی ټیک شوم که نه اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دا طبې والا بابا دې تبه جوړوي دا ټوخي والا سپیشلیست یې ټوخې جوړوي او دا سرخوږي والا سپیشلیست یې سرخوږې جوړوي او دا ګردو والا سپیشلیست یې ګردې جوړوي الله اکبر شفا ورکوونکی څوک دی الله صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار به شو دی به چاله ته دا کوم بابا چې قبر کې وفات دی ورته سر دم کوي اچي یو سر دل ورسره ښه کېږي که ده باندې به سرخوږي راغی چاله به ته الله له به ته کوه نه دا موږ په کم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نمونه وایښودي دي یو زیارت له بل زیارت له بل زیارت له او د دنیا قصې پسې به روانې ټیک تا زه منم نیکان خلک دي اولیا دي بزرګان دي او وفات دي د هغې احترام د هغې قبرونو له تلل د شریعت مطابق او د هغې باندې توسل نیول هم زموږ د دیوبند علماو یو طایفه یو ډله وایي چې دا هم جایز دي اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شرعي طریقه باندې تل د هغوی احترام په خپل ځای دی د هغې قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچي مې نه کېږي زمونږ دې خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم بیا وانه دمه بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به تبه راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به تبه راله نو به هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکې پروت و نو هغه ډولکې به یې غاړه کې واچو او ابه دنګو او تاویده به او دا به سندره ورسره وي چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم ستاله چې ته مې خلاص کړه د تبې د جنجاله او ډولکې به یې دنګو داسې به ټیکېږي دا قصې پسې دلته یو شوه وه ماشوم بیا راوست په هغې کې بیا ور دننه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې ور دننه کړ وي دا به ټیک شي جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخوا ته یې وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت درب ولغ یو غوټه ورکړو نو یو ځای بدې کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم ځای بدې کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو ځای بدې کېږي دی نو ته 50 ورکړه چې خدای دې له مقرر کړي نه که دلی درکړم زامن څوک ورکوي الله قرآن حکیم کې فرمایي زه نه ویم قرآن کې الله فرمایي څنګه دی یهب لمن یشاء اناثا چاله نومه ورکوي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا
و اناسا چاله لکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما چا نه شن جوړی چې خدای د چا د شن فیصله وکړه قسم دې که ډاکټر او بل څوک موله بچي ور نیکان صالحان د هغې خپل مقام دی خپله مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړولی دی نشي جوړول به دې څوک الله به کوي دم به راباندې ذات شو بالکل سنت دی دم اچول خو دلې جوړولی نشم نه دم جوړولی شي جوړوي به دې څوک په دې دم کې په دې تعویض کې او دارنګې په دې دارو کې شفا څوک اچي الله خو په هغه طریقه به موږ دا اسباب استعمالو چې کوم موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورننوځي نو بیا ورته فلان کی زیارت ته لاړ شه نو چې هلته لاړ شي شیطان تی وځي بې ګوره چې رالم ټیک شوم که نو بل تم وی 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 نو دې کور نه بیا آواز کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه آواز کوي پیره بابا راورسېږي وایي که نه وایي خصوصا دا بوډایګانې ښځې دي دا جورابه مخ چې یې نیولې دی دا کپه خوله پیره بابا راورسېږي او کاکا صاحب راورسېږي دا رارسېدل د الله سره تعلق لري دا د غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیکبخته یو 2 رکعته نفل وکړه پیر بابا پسې وبخه یو 2 رکعته نفل وکړه وی ثواب یې کاکا صاحب ته ورسوي یو کیلو روجي پخې کا او ثواب یې پیر بابا ته وبخه کاکا صاحب ته ورسوه او خدای دې ثواب ور ورسوي ګوره دا صالحان خلک دي پیر بابا چې کوم نقش قد کار کړی په هغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کوم کار کړی پیر بابا په کومه وجه دې لوی مرتبې ته رسېدلی دی وایه د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې دا لویه مرتبه میلاو ده په څه ورته میلاو شوې ده د الله په عبادت نو هغه طریقه یې ورنه اختیاروي یعنې چغې دې جوړې کړي دا شیطاني اثرات وسوسې دي جمعې په ورځ باندې قبرونه شمې وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده شمې څه دپاره وړي زیارت ته څه ضرورت دی پکې دې ته صحابه او نبي علیه السلام قبر مبارک ته شمې وړي دي دې ته تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمې وړي دي ایو کس پکې ځین هم لیدي کاڼې راغشتې دی د زیارت چې زه ورغلم موټه مې کلکونې مې دا څه کې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد وخو وایي سبق مې نه زده کېږي سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چې وایي چې دا 2 کاڼو باندې ژبه وټکوه نو ژبه به برابر شي خدای خبر نور ته نه خبر خو ما ته دا ټکې وې مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي دا څه خبرې دا شبهې دا شیطاني وسوسې دي ګورې دا کار مې وشو نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کارونه ایرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښولې ده او ما ته د الله رسول ښولې ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نشم نږدې کېدی نو هغه بادشاه په لور باندې دی لوبه جوړه کړل او بیا به ورته وسوسه اچوله دی به لاړ پیریان به ترې لاړل ټیک به شوه بادشاه ته چې ته علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد لدي فوج هم بوځي د جنۍ سره څوک هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پې را نه شي دې سره به څوک اوس شیطان دې وسوسې خو ورته کړي وی صاحب داسې وکړه چې همدغه برسیسا سره یې دېره کړه بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پې راځي د نږدې نه او پې دمه مچوي برسیسا لی راوست هغه وی داسې ده چې ته کوم پردی جینۍ به د ځان سره دی دا ګناه را باندې کړ زه ګناه نه کوم وی داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جینۍ به هغې کې دیره خو که دوره پې راځي مهرباني وکړه لغونې ورځه او دم پې اچوه او زه پلان کې علاقې ته ځم زه ډېره ښه درم هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې بالاختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچو ابوله راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغې د په ذهن کې خشته که شیطان دې ګناه پې وکړه چې ګناه یې وکړله د هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وبه چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ یې مړه کړه او ښخه یې کړه یو ځای ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پسې چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او ته معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ
زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلي به چېرته هېڅ پته نه لګي 3 شهزادګانو د باچا 3 زامن دي 3 واړو په یو شپه خوب ولي دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده بل تم 3 واړه چې سار پاڅېدل 3 واړو یو شان خوبونه لیدلي بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابوري ما خو هم داسې ولید ابوري ما خو هم داسې ولید یارې واقعي چې د دې برسیسه دا لوبه نه کړې چې کم ځای خولی و 3 واړو د شیطان چې لاړ ځای وکړ پکې الوی راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو دې ګرفتار کړ او په سولی کړ بری وخېجاو د دار سر ته او سولی کړ اقه شیطان وله په خپل شکل راغی مرګري څه دي وی خدای دې تباه کړه دم دې راته خولی و غرق دې کړمه دغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړم 2 ګونو شوز پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به زه اوس دې بچ کومه ما له چل راځي داسې به بچ کړمه چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته کړه وی دا چېرته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی خوار شې مرې او خټ غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې اوس بس هم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې ایمان نه یم خلاص کړ دا د شیطان حد کندي د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شته ګورئ او الله قرآن کې فرمایي مونږ چاله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپی کوزه کې ټوپی دا پټکي کوز کې تا له پیسونه غیرت راځي راځي به که به نه راځي چې دا ما د پلار نه دې پټکي کوز کړی دا ما د پلار نه دې کمیس ایستلی الله دا غیرت مونږ ته اچوي څه وایي وایي دا هغه دی چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیا نه جامې ایستي دي ینزعو عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما ستا د نیکه او د نیا نه جامې ایستلي او بربند کړي دي خپل نیا نیکه باندې غیرت نشي کولی ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن بیگان نو دا بیان مې نیمو که نیم برته انشاءالله په آینده جمعه کې ځکه خطرناک دشمن دی نو داسې طریقې به به ته بیا وښیم په بله جمعه کې انشاءالله چې د دې دشمن نه به مونږ په کومه طریقه ځان ساتو نه اوس نه بله جمعه اوس وخت کم دی خبره ودرم په کومه طریقه به د دې دشمن نه ځان ساتو او کمې طریقې دي چې مونږ به پرې د نه ځان بچ کوو او د څه بعضې حربي دی هغه هم درته یم نو هله به انشاءالله خبره خلاصه شي دعا کوي چې رب العالمین مونږ د دې سپېرنه وساتي الله دې زمونږ د شیطان د وسوسو نه امان نصیب وګرځولي کړي او چې مونږ یې څونه خطا کړي یو څومره مونږ ته نقصانات رسولی دي رب العالمین هغه راته وبخې خدای مونږ کمزور یو حقیقت دی چې مونږ کمزور یو شی مضبوط دی مونږ ورته کمزور یو خدای تم ته وساتې رب العالمین تم ته امن نصیب وګرځولي دو کې بعضې مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي بعضې زموږ دوستان دي لرې ځای نه راغلي دعا کوي چې الله وله دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کړي او زموږ د جمع یو ملګری دی ظریف خان استاد جي د هغه والده وفات شوې ده د هغه 6 بجې جنازه ده د شیخانو دی لکه هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي